پوشوم جنرال. قومندان جنرال را روان دی. زموږ کسان را روان دي. اوس نو وار د ترک عسکرو دی. تاسې چې پرې ډېر باور کوئ هغه ترک عسکر به وګورو. اوس به یې دلته د ټولو په مخ کې سوري سوري کو. اتلان دا تاسې څه وکړل ستاسې له خدای نه قربان شم ډیرم ډالۍ به سبا ته ورسیږي. غولی شئ خبره مه کوئ. خبره ده د زمکې څوک هم ژوندي ما پرېږدئ. غالبه ستا خواته در روان دی. هغه راځي ژوندی ونیسه. امر پزه کېږي جګړن صاحب. الیاسه پاسېږه پاسېږه راځي. مخکې شه. تاسې ښه یې ورونو. خو یو جګړن صاحب ژوندی اوسئ. ودرېږه ودرېږه. دا سپی په قفس کې واچوه. امر پر ځای کېږي. مخکې شه راځي.
خیره ستړي مه شه. ښاغلیه ماشومان هغه سپی راښکته کړئ. آسماني بیرغ لرونکو ترکمنانو له دې وحشیانو سره رذیلانو او بېشرفانو سره په جنګ کې له تاسو سره یو تر قیامته پورې. ټول په دې پوه شئ چې کرکوک ترک دی او ترک به پاتې شي. کرکوک ترک دی او ترک به پاتې شي. محکمه دې تر سره کوله رسیله. ما ته غوږ شه. د دې کسانو د وژلو امر تا ورکړی به. ګوره زه اعتراف کوم. د دې کسانو د وژلو امر تا ورکړی به. ګوره قومندانه زه په ډېر څه پوهېږم. که زه حال ووایم ډېر څه به لاسته راوړه. زه په ډېر څه پوهېږم قومندانه. زه په ډېر څه پوهېږم. ته باید یوازې په یوه څه پوه شې رسیله. ته باید یوازې په یوه څه پوه شې. کرکوک ترک دی. ترک به پاتې شي. څوک چې په دې نه پوهېږي سار یې پرې کېږي. کرکوک ترک دی او ترک به پاتې شي. کرکوک ترک دی. ترک به پاتې شي. کرکوک ترک دی. ترک به پاتې شي. چالاکه چالاکه زه هم دلته یم. زه هم دلته یم چالاکه. زه هم دلته یم. سایفو سایفو تیز نکان بیشتونکی دی. اتلانو هغه رزیل پیدا کړئ. سنګر ونیسئ. زمونږ پخوانی حساب وتړل شو. ګیره وره اوس نو وار. سایفو ته چېرته یې بېشرف انسانه؟ تر ټولو Eyvallah. Eyvallah. چیزدم ای والله نور هغوی حرکت پیلوي. باید لاړ شو. نور له هغه ځای نه راوځه. زه له تا نه ډېره ښکلې یم. ای والله لعنتي جلۍ. ته ښایې که نه؟ ته ښایې که نه؟ په تا خو څه نه دي شوي. وډاره شوې که نه؟ مه ډارېږه. وګوره زه دلته یم. سمه ده تېر شو. وډاره شوې که نه؟ آفرین دې وي په تا. آفرین. بیا هغه په څېر هېڅکله مه ډارېږه. بیخي د هغه په څېر.
دي عسكر را باندې نورا له هغه ځای نه راوځه زرکبه بیړه وکړه جګړن صاحب پلارجانه پلاره زما پلاره زما ګران پلاره پلار دې درنه قربان شي پلاره پلاره پلارجانه سایفو 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 هوش راشه د خدای لپاره ممړ کېږه بایراما 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 سیفو بایراما د خدای لپاره یو څوک بایراما وروره خدای دې ووهي پاتېږه پاتېږه لیونیه داسې نشي کولی لیونیه نشي کولی داسې نشي کولی پاتېږه پاتېږه د ګیرې ویښتان دي او یو شکوم ګیره وره پاتېږه که جګړن صاحب صبر وکړه بس دی صبر وکړه سیفو لاړه سمه ده سیفو لاړه له لاسه مو ورکړه پوه شوې په هوښ راشه نه 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 جګړن صاحب نه سایفو نه نور نه په هوښ راشه په هوښ راشه په زړه لګېدلی پوه شوې په زړه لګېدلی نور نو ارامه اوسه خدای دې ووهي د خدای لیونی بنده له ما سره مینه درلوده منډه که نورا منډه که هله نو الټوکا موټر بدروه امر بردا کېږي جګړن صاحب د کارو لور هم داسې وي که نه ته څه وایې پلاره ګوره نوره ته مې له روسانو په سختۍ وژغورلې ته بیا څه کوې ها پام کوه چې ځان ته مصیبت پیدا نه کړې هغه ګیرور مې وویشته نور نو هغه سیفو ختم شو ته د څه شي په اړه خبرې کوې هغوی مې غافلګیره کړل پلاره اتلانو ډلې ته مې سزا ورکړه په خبره پوه شوې برید مې پرې وکړ که شیطان هم شي نشي تښتېدلی ګیرور مې یو ډز سره په زړه وویشته پلاره ودرېږئ
هلته څه خبره ده؟ نورا جواب راکړه څه خبره ده؟ سلچوکا د هغه مخه ونیسه. ته چیرته یې بې شرفه؟ چیرته یې؟ ای والله حاله بابا ته دې لاړه شه. د خپل بابا له څنګ نه لرې لاړه نه شي، سمه ده؟ ښاغلی یحیی کور ته لاړ شئ. زموږ ملګري له تاسې سره ځي. هیله کوم د کور نه د باندې مه راوځئ. لومړی بریدمنې موږ به له تاسو سره مرسته وکړو، موږ همدلته پاتې کیږو. نه، تاسې له ښاغلي یحیی سره لاړ شئ. موږ ته چې کوم امر شوی هغه پر ځای کوو. ستاسې امنیت به ونیول شي. تاسې له ښاغلي یحیی سره لاړ شئ. خو لومړی بریدمنې نه، څه چې وایم وکئ. امر هم پر ځای کیږي. امر هم پر ځای کیږي لومړی بریدمنې. بسم الله الرحمن الرحیم. دویم بریدمنه خدای دې وبخي. چیغ ده ملګری، زر له جګړن خان سره اړیکه ونیسه. هغه بې شرف دی، پیدا کړي. پوستکی دې ورنه وباسي، منځ یې ورته له وښو نه ډک کړي. کله هغه نه مې بوت جوړ نه که په میدان کې مې ونه دراوه، نو زما نوم به هم چالاک حیدر نه وي. زه هغوی ته سزا ورکوم پلاره. اتلانو ډلې ته سزا ورکوم. سلچوکا موږ ته په تمه یو. سلچوکا لټوم یې جګړن صاحب، هغه بې شرف ځان کوم چېرته پټ کړی. بیړه وکړه. نورا ګوره، ته هغوی ته سزا نشي ورکولی. له هغه ځای نه ووځه، وایم وتښته وتښته. زه له هغوی سره جنګېدلی شم پلاره. سمه ده، ما هغوی ودرول. یو مې وویشته، نور یې ویشتلی شم. نورا ما ته غوږ شه. له هغه ځای نه ووځه، خیر دی ووځه. ته به یې وګورې زه یې کولی شم. نورا ته ولې داسې کوې؟ ولې؟ زه داسې کوم ځکه چې زه غواړم ته را سره مینه وکړې پلاره. زه غواړم چې ته را سره مینه وکړې. امرا خی، امرا ته خی. امرا خی، امرا ته خی کنه. په سر یې وویشتم، زه یې په سر وویشتم. هغه باشي زه نه اوس د په سر وویشتم. جګړن صاحب هغه ټوکې نه کوي ها؟ امرا خیم خو ما ته یې ونه وایي خولۍ پکار ده جګړن صاحب. خولۍ مې ولې ها؟ دا له ما سره امانت ده، دا عادي خولۍ نه ده چې ته یې بدې. بخښنه غواړم جګړن صاحب. سلچوکا حالا نو. جګړن صاحب زه باید خپل ځای بدل کړم، سم یې نه وینم. وسله یې وینې سلچوکا؟ وسله یې نه وینم جګړن صاحب، د وسلې میلې وینم. ته یې وسله به بله نور یې موږ ته پرېږده. امر هم پر ځای کېږي. بسم الله. نورا ته ښه یې؟ لعنت دې وي. دا چې په ما دې څه وکړل ودې لیدل پلاره؟ دا چې په خپلې لور دې څه وکړل ودې لیدل؟ نورا خیر ده، له هغه ځای نه وتښته. درته وایم زر وتښته که نه. غالبه ودرېږه.
झगड़ा साहेब ودرېږه لاسونه دې پورته کړه لاسونه دې پورته کړه د وروستي ځل لپاره وایم لاسونه دې پورته کړه غالبه ټپي دی زه لاړ شه بې نیسه د خوشحاله کې نو نور دې بیا هېڅکله هم نشي لیدلی 30 ثانیې وخت لري جګړن زر تر زره خوشې کړه جګړن نه خوشې کوه جلی به جلی شي جلی به وژنه همدا اوس دوزخ دې ځای شه پلاره دقت نورا کارونه څه خبره ده هلته وګوره هغه وګوره هغه نورا ده درته مې وویل وګوره څوک چې په ځمکه پراته ده نورا ده د خو ځان بیخي پوه کړی خدایا غالبه مخې را پړم ته څوک یې څوک یې لعنتي جګړنه ټلیفون نو راته ورکه نورا څه وشول خدا دې بنده کړه زیدا واشي زنابره د دې جلې وینه ته تویا کړه خپل لور دې په خپل د مارک خلې ته وغورځول به شو کدا جلې دې نه وای خپه کړي زمنګ مخه ته دې نه وای ورځولې اوس به ژوند دی تبا هم وباشل شو واشي زنابره د ترکمنانو سره باید خراسونه کې کارونه د ترکیه سره باید خراسونه کې له ترک عسکرو سره باید غرض ونه کړي په ځانګړي ډول زما له ډلې سره باید هیڅ غرض ونه کړي کله دوی جملې نه دی یو کار هم وکړم نو قسم کوم یوازې تا نه ستا په څنګ کې چې څومره سپیان دي وحشي ځناور دي ټول د ځمکې له مخې نه ورکړم کارونه بس دی نور نو پوښ راشه درته مې وویل بس دی کارونه ودرېږه خوښه مې کړه بس دی تاسو ته مې وویل چې له هغې نه ساتنه وکړئ تاسو ته مې وویل چې له نورانه ساتنه وکړئ که نه تاسو ته مې وویل چې هغه یوازې مه پرېږدئ تا زما له خور نه ساتنه وکړه کارونه ها تا لیلا نه ساتنه وکړه کله چې هغه مړه شوه تا خندل دی ما ته دې ویل چې مه ژاړه اوس نو زه تا ته وایم چې مه ژاړه باید ونه ژاړې ویریه بیا بل وخت کولی شي اوس نو عقل دې په کار واچوه او پلان ونیسه چې موږ هغوی ته څنګه سزا ورکو او دا کار همدا اوس وکړه رښتیا وایې رښتیا وایې اوس نړۍ تنګه شوه نظره وړه شوه یا به د کوتان کسان موږ وخوري یا هم موږ هغوی یا به هغوی موږ په ځمکه کې ښخ کړي یا هم موږ هغوی ځکه چې بله چاره نشته
جګړن صاحب چورلکه ته خبر ورکو جګړن صاحب موږ باید زر جنازه له دې ځای ویسو لور ته یې څه ووایو بایرامه بسم الله الرحمن الرحیم څه خبره ده توبه خدایا لومړی بریدمنې سیفو الیاسه ته څه وایي ته خو یو ځل راشه که نه الیاسه وروره سمه ده له بده مرغه چې د کولو څه نشته موږ باید همت ولرو هله پاڅېږه نه لومړی بریدمنې سیفو ژوندی دی الیاسه ګرانه ته څه وایې توبه ارامه اوسه بایرامه وروره څه سیفو ځان مې ډېر درد کوي ګیرا ورا بایرام وروره ډېر درد کوي ډیکسټوکارډیا والله ډیکسټوکارډیا څه وروره ډیکسټوکارډیا جګړن صاحب هغه څه دي یعنی دا بدل دی زړه یې په ښي خوا کې دی جګړن صاحب ډېر شکر خدایا جګړن صاحب سیفو ژوندی دی ډیکسټروکارډیا دی څه ګرانه پکسټوکارډیا څه شی دی غالبه څه کاردیا نه پوهېږم څه کاردیا خو هغه ژوندی دی الیاسه بکس خلاصه کړه سمه ده دویم بریدمنه امرا په مخابره کې خبر ورکړه چورلکه دې زر راولېږي موږ ټپي لرو امرام پر ځای کېږي جګړن صاحب امرا د ډلې قومندان په اړیکه کې دی هو ډګروال صاحب جګړه حالت څنګه دی ډګروال صاحب په موږ تیز نه خانویشونکي برید وکړ د کارون لور وه هو ډګروال صاحب په پای کې موږ ونه پېژندله خو اوس ووژل شو هغه رزیل هیڅ نه تېرېږي جګړه هر څه ته چمتو اوسئ اوس حالت څنګه دی په کلي کې حالات آرام دی ډګروال صاحب د سیمې امنیت مو نیولی له هغه ځای نه د ټپیانو د رالېږلو لپاره چورلکه درځي تاسې هم تر څو چې مرسته درځي هغه کلي نه به اوسئ هغه کلی موږ ته مهم دی امران پر ځای کېږي ډګروال صاحب زویه شاوخوا ته ډېر پام کوه کارون به د خپلې لور له مړینې وروسته بې کنتروله حرکت ترسره کړي او بیا کوم ناوړه پلان طرحه کړي پوه شوم ډګروال صاحب د سیفو حالت څنګه دی حالات یې وخیم دی ډګروال صاحب خو زغمي یې د تل په څېر یې زغمي زه نه غواړم چې اس راته بد خبر ورکم کنه هغه روغ رمټ دلته را ورسوئ سمه ده امران پر ځای کېږي ډګروال صاحب امرا بایرام حالت یې څنګه دی اوس لږ ښه دی جګړن صاحب زه نه یم مړ شوی قومندانه ګیرا ورا دا چې ته څه لوبې کوې نه پوهېږم خو ژوندی پاتې کېږي په دې پوهېږم زه تا پرېږدم چېرته ځم چالاک حیدره جګړن صاحب بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ جګړن صاحب چورلکه 15 دقیقو کې را رسېږي د کلي په شمال کې ښکته کېږي سایفو او هغه دوه بریدمنان د لېږلو لپاره چمتو کړي زو ملګرو لږ وروسته یوه چورلکه راځي تاسې لاړ شئ ژوندی اوسئ جګړن صاحب موږ هم پاتې کېږو تاسو سره به مرسته وکړو ژوندی اوسئ وروره امر شوی چې زه باید تاسې خپلو کورنیو ته ورسوم امر پر ځای کوم
بیا هم شفا دی وي ژوندی اوسې ژوندی اوسې. کارونه راغلل. سمه ده، هغه ته ووایه چې زه ورته زنګ وهم. سمه ده. سرګي خبرې مې ورسره وکړې مونږ ته په تمه دي. په دې بایک کې ډېر زیات ډالر دي سرګي، ډېرې زیاتې پیسې. بایک ته ولېږدوې؟ سمه ده. پاتې شوم زه. زه یوازې دا لېږدوم. کارونه ته خو پوهېږې چې ما نوره له هغوی نه ژغورلې وه، ته اوس هم په ما باور نه کوې. زه په هیچا باور نه کوم. د هغه دویم بریدمن له کورنۍ سره مو اړیکه ونیوله؟ هو ډګروال صاحب کابو یو ساعت کې دلته رارسیږي. ډېر ښه. دوهانه د محفل لپاره چمتووالی وڅښه. امرم پر ځای کېږي ډګروال صاحب. د جنرال صاحب غوښتنه مو پوره کړه؟ هو ډګروال صاحب. سمه ده، تاسې وتلی شئ. بله اسرا، زه یم لورې، څنګه یې؟ بله ابراهیم کاکا، ښه یم. تاسې څنګه یې؟ ښه یم. په ښوونځي کې څو بجې رخصتېږي؟ هو په ښوونځي کې یم. نن داسې ډېر دی 6 بجې رخصتېږو. کاکا نه، زه تا له ښوونځي نه راخلم، ماښام ته بیا سره وینم. سمه ده؟ سمه ده، د خدای په امان. په خدای دې سپارم. بیا دې هم شفا ښه شول چې په خیر وژغورل شو. اتلانو تر څو چې مرسته کوونکې ډله نه وي راغلې له دې ځای نه نشو تللی. د څار او کنټرول ځایونه په ډاګه کوو. حیدر ته د پیرې ځایونه په ډاګه کوو. پوه شوم ملګریه. په خدای مو سپارم، په خدای مو سپارم. ژوندی اوسئ. په مخه مو ښه. بیا هم شفا دې وي ښاغلی یحیی، تاسې ښه یې؟ ژوندی اوسئ جګړن صاحب، ښه یم. حالات وینئ جګړن صاحب، په ترکمنانو ظلم ونه شي، نور که زه ښه اوسم او که ونه اوسم ستونزه نشته. تاسې ژوندي اوسئ. خو بابا ترکان دلته راغلي. هو لورې، ترکان دلته راغلي.
خدای دې له تاسې او ستاسې له ملګرو نه راضي شي جګړن صاحب ترک عسکر دې بریالي وي ژوندی څه ښاغلی یحیی نن شپه په کلي کې یم تاسو دلته یې نه ځئ که نه هو نه ځو دلته راشه دلته راتلونکې برخه مورجانې سخته خبرې وکړه کاکا سلام ایرم په خیر راغلی ته مې د پلار په څېر عسکره یې هو زه مسکره یم ګرانې کله چې لوی شم زه مسکره کېدلی شم خدیجې میرمنې قومندان صاحب تا ته غږ کوي بایرام راغی باور مې نه راځي بایرام عزرا جانې لومړی ارامه اوسه سمه ده پلار مې په پلار مې څه شوي دویم بریدمنې دا دویم بریدمن سلچوک تا ته پرېښوده په کوم کلي کې چې تاسو یې د هغه کلي په طرف یوه لویه وسله واله ډله ده روانه ده د ترور سازمان کومه ډله ده چې هلته ستاسې له اوسېدو نه خبره شوې ده له لیدلو مو مننه